صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. د څوار لسم قرن شاهد اسمي دهغه حسن خوځ حال بیان چې لا ادب ورته دوه ټوټې شوې دهغه ښکلي مخ جمال بیان دهغه ښکلي مخ جمال وایا د خدای په ذات قسم درکوم داسې ښکلا دې ولیدلې چېرته ډېر څهرې به دې کتلې وي خود داسې څهره دې وکتلې چېرته وایا له مینې ورته ماته نه شوې څه دې احساس و خپل احوال بیان کړه د څوارلسم قرن شاهد اسمي دهغه حسن خوځ حال بیان چې لا ادب ورته دوه ټوټې شوې دهغه ښکلي مخ جمال بیان دهغه ښکلي مخ جمال دیتا پر حال باندې جابر گوادی وای قسم لتا ډیر ښکلی و حسن ویل نه دی د چا غوندې و او نه څوک د ده په څېر ښکلی و وای شاهد د یوسف د حسن اوس د آقا د مخ مثال بیان کړه د څوارلسم قرن شاهد اسمي دهغه حسن خوځ حال بیان چې لا ادب ورته دوه ټوټې شوې دهغه ښکلي مخ جمال بیان دهغه ښکلي مخ جمال نغمه د طلع البدر علينا ورته په مخ کې مدینې ویلا توره تیاره کې زموږ رڼا وه د کور دا یې په اړه عایشې ویلا وایه فارس او حبشې څه ویل حال د سلمان او د بلال بیان کړه د څوارلسم قرن شاهد اسمي دهغه حسن خوځ حال بیان چې لا ادب ورته دوه ټوټې شوې دهغه ښکلي مخ جمال بیان دهغه ښکلي مخ جمال کیف د اویس قرنې څه ویلا پر نه لیدلې مخ مین وکنه د مدینې پر رڼا ستوري باندې عاشق تور غرونه د یمن وکنه سرونه پرې نشول د ګوتو پر ځای دا کوم سلوکو احتمال بیان کړه د څوارلسم قرن شاهد اسمي دهغه حسن خوځ حال بیان چې لا ادب ورته دوه ټوټې شوې دهغه ښکلي مخ جمال بیان دهغه ښکلي مخ جمال چا چې زما لپاره اوښکې توی کړې داسې غم خوار باندې مې وایه سلام حمله سره تر قدم ترې زار شم خیر الابرار باندې می وای
فیصله زما په حق کې سجدا کې رب ته هغه زارۍ او هغه سوال بیان کړه د څوارلسم قرن شاهد سپوږمۍ د هغه حسن خو څه حال بیان کړه چې له ادبه ورته دوه ټوټې شوې د هغه ښکلي مخ جمال بیان کړه د هغه ښکلي مخ جمال